السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنونکو، هرات ولایت کې و زندهجان ولسوالۍ کې کومه ولسوالۍ کې چې سختې زلزلې شي او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال شهیدان کړي او زخمیان شوي دي. د دوی سره د موږ مرستې دوام لري او د مرستو سیستم یې ماشاءالله ښه سیستم ده. اول به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یو پرچه اخلي، هغه به درته ټاکنه مشخص کوي، هماغه کلي کې به ته بیا مرستې کوي. نن موږ راغلي یو شهیدانو سره مرستې کوو. څوک چې شهیدان لري هغې سره مرستې کوو. د لیست مطابق موږ سره اوس د مرستې په توضیح کوو. الله دې هغه چاته اجرونه ورکړي چې موږ سره یې همکاري کړې. لومړی به سعودي عربستان کې زموږ وروڼه چې ګروپ یې جوړ کړی و هرات مرستو په نوم باندې، هغې نه مننه وکړم چې موږ سره یې مرستې کړي دي. الله دې تاسو ته فرفره اجرونه درکړي. ستاسې مرستې ټولې به انشاءالله همدغه مستحقو خلکو ته رسېږي، د لیست مطابق به ورته رسېږي. راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. شي شکر. ستاسو څو شهیدان شوي دي؟ یو شهید. چا په نوم باندې ده؟ رحمت الله. رحمت الله په نوم باندې. قدرمنو انسانانو، دا ستاسو مرستې دي چې موږ یې تقسیموو. الله دې قبول او منظور یې کړي. انشاءالله دغه مستحقو حق به د لیست مطابق رسېږي. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکوو، ځکه چې کورنۍ ډېرې دي، بیخي ډېر شهیدان شوي دي. الله دې موږ نور داسې بدو پېښو نه وساتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح شولې؟ صحیح شو. ډېر مننه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. انشاءالله موږ در سره یو، موږ به خپل کومکونه جاري ساتو تا سره. الله دې باقي داسې غمو درونه موږ ته ټول وباسي. صحیح دی. لاس په دردونه کې ډېر مننه چې دا غم راکړه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. لیدونکو، زه بلې کورنۍ ته بیخي ډېرې کورنۍ دي او که چېرته موږ په همدغه رقم ته ویډیوګانې اخلو، شاید تر 80 زیاتې ویډیوګانې واخلو، خو زر زر کار خلاصوو تر څو پورې زموږ د کار زر راټول شي. کله جګړه هم سلسله طوفانونه راځي. قدرمن لیدونکو، دغه دی بلې کورنۍ ته هم راغلو، تاسو دوی سره مرسته وکړو. السلام علیکم. جوړ تکړه بیا دې ښه ده، ژوند بخیر ده، ښه جوړې الحمدلله. لیدونکو، که تاسې دغه غوښې ګورئ په دا کیمره کې، تاسې ګورئ ته ښکاري سکرین باندې، دا د دوی څاروي وو چې کله کورونه راچاپه شول بیا مجبورۍ دوی حلال کړل تر څو هغه غوښې دوی ته ورسېږي. همدغسې ده که نه؟ خپل څاروي ملال کړي دي. خپل ملال کړي، مسلمانانو خیراتونه کړي، راوستي الحمدلله. الحمدلله. ښه، تر اوسه پورې نغده مرسته در سره شوي؟ لږ در سره شوي ده. ستاسو څوک شهیدان شوي دي؟ زما 2 دانې نور هم شهیدان شوي. یو د 4 کالو تر دې کوچنی و، یو بل تر دې بل کوچنی و. تر دې کوچنی و یوه. زما دغه لورکۍ چېرته وه؟ یو بل لور مې چېرته وې؟ دا مدرسې کې معلم یې دغه ایستلی. مدرسې کې وې ته؟ مدرسې کې بچ؟ الحمدلله. شی دې ویل؟ سبق دې ویلو؟ مدرسې کې چې وایي؟ کلمي درس وایي؟ چې وایي؟ تر خاورو لاندې کښېږدي. وخی دا د خاورو لاندې وه؟ خاورو لاندې بعد 4 ساعته مو کښېږدي. الله اکبر. 4 ساعته بعد یې دغه خورکۍ ایستلې ده له خاورو لاندې نه. کوچنک خویندې دواړه تر دې کوچني وه. د دې کوچنۍ دواړه شهیدانې شوي. الله دې د زړه صبر درکړي. سخته ده پوهېږم، لورګانې ډېرې مهربانه وي او ډېرې خوږې وي. زما دا وګوره، دې باندې ټوله دنیا جوړېږي په دغې خورګۍ باندې مې. الله دې باقي غمو دردونه موږ څخه ټوله وساتي. الله دې هغه دروند غم په خوشحالۍ بدل کړي. انشاءالله موږ څه چې کومکونه دي هغه به سره کوو. قدرمنو لیدونکو، دغه خورکۍ چې تاسو ګورئ 4 ساعته د خاورو لاندې وه. 4 ساعته بعد د خاورو نه راایستل شوي ژوندی. خوشبخته ده. زه به دې ته دا پیسې د خورکۍ ته وسپارم. 4 ساعته خاورو کې لاندې بنده وي. یو خور چا ته غږ چا ته کوو چې کله ما وباسئ؟ کوچنک خور یې غږ د چا ته کوو؟ چا ته دې غږ کوو چې ما خاورو نه وباسئ؟ غږ د چا ته کوو؟ د کیغې وال چې راس ما تر خاورو لاندې وباسي. چا ته د کیغې والې؟ پلار ته د چیغې والې چې ما د خاورو نه وباسه؟ دی وباسلې؟ ښه، شکر چې ته راته ژوندی یې خورکۍ. ټول ړنګ دې څه خاموشه مازدیګر دې خدایا. دا واخله، دا 10,000 افغانۍ دي. سمه ده؟ خوشحاله شوې ته؟ خوشحاله شوې؟ شکر چې دلته خندا ګورم. زما خورکۍ خوشحاله ده الحمدلله. زما د غمجنو
هیوادوالو په شونډو باندې بیا هم مسکا ده که څه هم ډېر بد وضعیت کې دي بد حالت کې دي ستاسو نوم څه و نیک محمد جان دې په ژړا لارې کړي تر خاورو لاندې ورور جان دې په ژړا لارې کړي ترې راتاو شوی د غمونو سمندر دې خدایا مور کئی شهید پلار شهید سمحشر